د محرم میاشت د رمضان میاشت نه وروسته تر ټولو غوره میاشت ده. بیا هم ښه راغلئ درنو ما سره په خپرونه کې هم د اوس شمس الرحمن فارح د اسلامي څېړنو کارپوه راسره په خپرونه کې دی. ورته ښه راغلاست وایم جناب استاد ډېر ښه راغلئ ماښام بخیر. مننه ورور خدای دې عزت وکړي. خیر اوسې. ډېره مننه. د محرم او عاشورا هغه تاریخي پس منظر چې دی استاده هغه باندې لږ زره کیدای شي چې داسې په وضاحت باندې خبرې وکړو استاده. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې غواړم او الله جل جلاله دې دا ښه فرصت بیا زموږ استادو په ژوند کې تکرار کړي او الله جل جلاله دې تل لپاره دا هیوادوال او ټول مسلمانان سره خوشحاله لري. محرم میاشت دا نه صرف په اسلام کې اهمیت لري بلکې له اسلام نه وړاندې هم خاص یو ځانګړتیا لري او یو جایګاه لري. له اسلام نه وړاندې هم الله جل جلاله دغه میاشت دې ته محرم میاشت وایي، یعنی په دې کې جنګ کول حرام. چا نشو کولی چې په دې کې جنګ وکړي، په یو چا باندې تجاوز وکړي، جنګونه وکړي. نو څلور میاشتې دي چې الله جل جلاله کله د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي، نو له هغه وخت نه د دا څلور میاشتې انتخاب کړي چې دا د حرمت میاشتې دي، په دې کې به څوک جنګ شي. یوه پکې دغه محرم ده. په هغه څلور واړو کې بیا مهمه چې ده بیا هم دغه محرم میاشت. نو د اسلام نه وړاندې هم مسلمانانو او د عربانو په جاهلیت کې خلکو دا میاشت پیژندلې او د دې میاشتو به درناوی کو، احترام به کو. او چې کله اسلام راغی نبی علیه الصلاة والسلام په همدې میاشت کې هجرت وکړ، د محرم په میاشت کې له مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. نو د عمر رضی الله عنه په وخت کې دوی مشوره وکړه چې دا اسلامي تاریخ موږ باید شروع کړو. نو اسلامي تاریخ له کوم میاشتې نه شروع کړو؟ په دې کې د صحابه کرامو مختلف نظرونه وو چې بالاخره د هغوی ټولو اتفاق په دې وشو چې باید د اسلامي تاریخ موږ د دې محرم نه شروع کړو. صحیح ده. چا ویلي چې نبی علیه الصلاة والسلام له ولادت نه باید شروع کړو، چا ویلي باید له هغه وخت نه شروع کړو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په بعثت باندې مشرف شوی، یعنی کله چې پیغمبر شو. خو دغه رأیه ډېره قوي وه چې باید د هغه وخت نه شروع کړو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، ځکه دا یو مهم تاریخي موقع ده چې نبی علیه الصلاة والسلام له مکې نه مدینې ته ځي او هلته بیا یو مستقل حکومت رامنځته کوي. د مسلمانانو حکومت ټول سره یو ځای کیږي، متفق کیږي او ټول واک د دوی په لاس کې راځي. نو د دې په خاطر باندې دا یو ډیر مهم موقع په تاریخ کې، د دې وجې نه بیا د محرم له میاشتې نه دغه اسلامي تاریخ هم پیل وکړ. نو زمونږ په اسلامي تاریخ کې اولنۍ میاشت هغه د محرم ده. محرم ده 12 میاشتې دي، اول پکې دغه محرم ده. نو الله جل جلاله له پخوا نه دا میاشت دې ته د حرمت میاشت ویلې وه چې په دې کې به مسلمانان او انسانان هغه جنګونه نه کوي، ځکه په دې کې ګناه کول هغه نسبت له نورو میاشتو نه ګناه زیاته ده. نو په دې میاشت کې استاده څه پکار دی؟ موږ څه باید وکړو؟ یو څه چې ما مخکې ویل چې تاسو روژه هم یاستئ. بالکل. روژه نیول په دې ورځ کې یا په دغه 10 ورځو کې آیا څه خاص اهمیت لري؟ بالکل. دا په صحیحینو کې حدیث ده، د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د رمضان نه بغیر، د رمضان نه علاوه په نورو ټولو میاشتو کې روژه نیول دومره ثواب نه لري لکه په دې محرم کې چې لري. یعنی روژه میاشت کې خو په رمضان کې موږ تاسو باندې روژه فرض ده، خو بیا له هغه نه علاوه په دغه محرم کې چې کله موږ تاسو روژې نیسو نو د دې ثواب او اجرونه ډېر زیات دي. له ټولو نه غوره میاشت له رمضان نه وروسته دغه میاشت ده، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه. نو په دې کې روژه نیول، هر نیک عمل کول هغه ډېر زیات ثواب او اجر لري. په ځانګړي ډول بیا د عاشورا په ورځ باندې، د عاشورا په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې څوک هم روژه ونیسي نو الله جل جلاله د تیر کال ګناهونه ورباندې معاف کوي. دا صحیح حدیث ده. دا ډیره یو ښه فرصت ده د مسلمانانو لپاره، ځکه ما هم روژه نیولې ده او ډیرو مسلمانانو به الحمدلله روژه نیولي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته راغی نو هلته یهود ولیدل چې هغوی په دې ورځ باندې خوشحالي کوي، په دې ورځ باندې روژه نیسي. نو وایي تاسو ولې روژه نیسئ؟ ځکه وایي دا ورځ ډیره تاریخي پس منظر لري، ډیره مهمه ورځ ده زموږ لپاره. وایي هغه څنګه؟ وایي ځکه چې په دې ورځ باندې الله جل جلاله موسی علیه الصلاة والسلام ته او د هغه متبعین او مسلمانانو ته الله نجات ورکړی و له فرعون نه. په دې ورځ باندې الله جل جلاله فرعون هلاک کړی او موسی علیه الصلاة والسلام ته نجات ورکړی. نو د دې په خوشحالي په وجه باندې موږ نن روژه نیسو
او د الله جل جلاله شکر ادا کوو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي وایي موږ خو له تاسې نه موسی ته ډېر نږدې یو که نه، نو موږ هم وایي روژه نیسو. نو بیا روژه ونیوله او ویې ویلې وایي که زه روان کال ته پاتې شم نو یوه ورځ مخکې به هم ورسره نیسم چې تاسوعه ورته وایي، یعنې نهم د محرم او د لسم د محرم دا روژه به زه نیسم. او ویې ویلې چې څوک هم په دې ورځ باندې روژه نیسي نو الله جل جلاله د یو کال ګناهونه پرې معاف کوي. دا وړه خبره نه ده که نه، انسان د څومره ګناهونه له انسان نه کېږي. دا یو ډېر ښه فرصت ده چې ته فقط یوه ورځ روژه ونیسه مسلمانه، الله جل جلاله به ستا د یو کال تېر شوي کال ګناهونه هغه معاف کړي. نو مسلمانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې مختلفو ځایونو کې په دې ورځ باندې خاص اهتمام کوي او هغه روژه نیسي. لسم ورځ باندې باید موږ روژه ونیسو، که نه هم وشو ډېره ښه ده ورسره، خو د لسم په ورځ خو باید خامخا روژه ونیسو. نو دا به څومره ښه شوه چې استاد نه دا موږ وخت اورېدلی او موږ به هم نن روژه وو. خو خیر که بل کال ژوندي وو بیا به دا کار حتما کوو انشاءالله. بس په ښه نیت باندې هم الله جل جلاله یو بنده ته ثواب او اجر ورکوي. څومره ښه، بس ثواب مو کمای که دوستانو موږ دمه اخلو، دمې نه وروسته بېرته راګرځو. او څرنګه چې موږ ویل چې شیر احمد نن په دې ورځو کې استاد دا د خوږو پخولو خیرات کول دا هم مناسب کار دی. انشاءالله دا وضاحت به بیخي صحیح دې باندې به حتما خبرې کوو. او اوس لپاره دوستانو دمه اخلو، دمې نه وروسته تاسو کولی شئ چې لږ زره د شیر احمد هغه د خوړو تصویر هم که کیدای شي دوستانو ته وښیي چې شیر احمد څه شی آماده کړي وو. صرف تصویر یې وښیه، شیر احمد د خبرو حق نه لري. اوس تصویر یې وښیه، بیا به پس د باندې حتما خبرې کوو. اوس لپاره دمه وګورئ دوستانو. دوستانو بیا هم ښه راغلی. او څرنګه چې موږ مخکې غوښتل چې یو څه ووایو د همدغه د خیرات په هکله او په دغه ورځ کې څه باید وکړو. استاد ویل چې لږ څه غواړي چې ډېر خبرې وکړي، نو استاد مهرباني. بالکل دا فرصتونه دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړي دي. دا د الله جل جلاله رحم ده چې موږ تاسو ته داسې فرصتونه راکړي چې کولی شو موږ د کم عمل په نتیجه کې ډېر څه لاسته راوړو، ډېر ثوابونه او اجرونه لاسته راوړو. اوس موږ تاسو ته شریعت او اسلام داسې نه دي کړي چې موږ یې محدود کړي یو په خاصو ځایونو کې، خاصو وختونو سره چې په دغه کې به عمل کوي بیا به یې نه کوي. دغه وخت کې به له غریبانو سره کومک کوي، مرسته به کوي او دغه وخت کې به یې نه کوي. دغه وخت کې به همسایګانو سره همکاري کوي، دې وخت کې به یې نه کوي. بلکې دا دروازه خلاصه ده په موږ تاسو باندې چې همیشه لپاره باید مسلمان دا د همکاري لپاره همیشه لپاره ولاړ وي، همیشه لپاره باید دا احساس ولري چې څنګه غریبانو سره همکاري وکړي، کومک ورسره وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي. په دې میاشتو کې متاسفانه برخلاف مسلمانان په خپلو ځانونو باندې ظلمونه کوي، یا ډېر زیات اسراف کوي، یا له حد نه اوړي، یا په خپل ځان باندې ظلم کوي، یا په نورو خپلوانو باندې ظلم کوي. حال دا چې الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. تاسو په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ، له حد نه مه اوړئ. که نه بعضې خلک یو څه خیرات او هغې له وسه نه کېږي، بیا هم ځان مجبوره کوي یا ځان قرضداره کوي، یا د دې په خاطر باندې چې خلک اوس ونه وایي شاته پاتې را نه شم. نو دا دې خیرات کې بیا اجر او ثواب نشته ده. که نه خیرات هغه خیرات معتبر ده چې هغه د زړه نه وي، د اخلاص نه وي او ته یې په ځای باندې ولګوې. که نه ډېر خلک دي چې هغه یو شی وباسي د باندې بازار ته یا همسایګانو ته، خو په خپلوانو کې داسې خلک چې هغه د غرمې او د بېګا ډوډۍ نه لري. نه ته مهرباني وکړه ای مسلمانه، ته باید ډېر هوښیار واوسېږي، ته باید د خپل خیرات او صدقه ډېر په یو دقیق ځای کې ولګوې چې هغه ډېره ګټوره تمامه شي. نه دا چې صرف یو رواجي شکل ترسره شي او د خلک خوشحاله شي یا خلک دې وویني. نه، ته باید په حقیقي ډول باندې د یو چا په زړه کې خوشحالي ورننه باسي. یعنې اول خپل هغه کورنۍ خپلوانو ته باید ورسېږي. بالکل بالکل په یو خاص ځانګړي ډول باندې باید موږ او تاسو دا مراسم ترسره نه کړو، ځکه موږ تاسو ته شریعت دا نه دی ویلي او نه هم موږ په تکلف کې اچولي یو، څوک یې مجبوره کړي نه دي او نه هم په چا باندې لازم دي چې حتما به دی په دې ورځ باندې خیراتونه کوي. نو څنګه استاد دغه ورځ څنګه لمانځلی شو او که کوم رسم یا کوم رواج چې موږ جوړ کړی دی چې ناسم نه دی د هغه نه څنګه موږ مخنیوی کوی شو؟ ګورې یو خبره له پخوا نه ډېره را مشهوره ده، حتی بعضې آثار هم پکې شته دي. په یو بعضې آثارو کې راغلي دي وایي چې څوک هم په دې ورځ باندې په خپل ځان باندې پراخي راولي او په خپلې کورنۍ باندې پراخي راولي، یعنې ښه مصرف وکړي، ډول ډول خوراکونه آماده کړي، که نه نو دا به د دې باعث وګرځېږي چې ټول کال به بیا د ده رزق پراخي. حتی بعضې خلک وایي چې دا احادیث دي، خو احادیثو له طرف نه دا یو خبره څه ناڅه کمزورې ده، ډېره قوي نه ده. لیکن بعضې ډېرو علما دا خبره تاییدوي چې مثلا یو عالم د سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه وایي ما تقریبا 50 کاله
یا 80 کاله وایي ما دا تجربه کړې چې د عاشورا په ورځ باندې وایي ما مصرف کاوه خرچه به مې کوله خپل کورنۍ باندې په خپلو خپلوانو باندې بیا به ټول کال وایي بس زما مزې وي تجربه کړې مې ده چې ما به په همدې ورځ باندې ښه مصرف کاوه ډول ډول خواړه به مې تیارول او هر څه هېڅ باندې مې هم بس هغه نه لګاوه که پابندي نه لګوله نو وایي ټول کال به بس بیا زما مزې وي ټول کال به مې دا رزق پراخ و ډېر داسې خلک شته دي خو خیر دې ته ډېر زور نه دي ورکول په کار که په دې ورځ باندې چا په رزق کې پراخي راوسته او خوشحالي وکړه هېڅ ممانعت پکې نشته خو یو دیني بڼه باید موږ ورنه کړو دې ته باید دیني بڼه ورنه کړو او نه هم په دې نیت باندې موږ تاسو خیرات وکړو چې په دې ورځ باندې خاص یو اجر او ثواب لري نه دا نشته ده خاص اجر او ثواب نه لري عام لکه څنګه چې نور خلک په نور ورځو کې خیرات کوي نو په دې ورځو کې هم هغه عام خیرات شمارېږي خو په یو خاص رنګ ورکول یا یو خاص اجر او ثواب ورکول یا دین ته نسبت کول چې دا حتما یو دینی کار ده چې باید حتما انجام شي دغه رقم باید موږ او تاسو بله بله او ځینې ناوړه دودونه چې مثلا رواج شوي دي د دې نه باید مخنیوی وشي ول چې زموږ استاد په اسلام کې دا نشته چې داسې باید دا ورځ داسې ولمانځل شي لکه یو یې د عاشورا ورځ د دې نه څنګه کولی شو چې مخنیوی وکړو استاد بالکل کله چې موږ تاسو خپل دودونه د اسلام تابع کو د شریعت تابع کو نو په هغه کې بیا خیر هم وي په هغه کې موږ تاواني کیږو هم نه که نه تاواني کیږو هم نه او هم دې دنیا کې به خوشحاله یو هم به په آخرت کې خوشحاله یو مثلا یو نفر هغه وفات کیږي څه کیږي وفات کیږي د هغه ورثه اسم نه لري زی قرض راخلي 50,000 80,000 1 لک روپۍ پورې قرض راخلي د دې لپاره چې خیرات وکړي نو دلته تا ځان په زوړه باندې قرضدار کړ دا خو تا ته اسلام نه ویلي که نه او نه هم اسلام تا په شر باندې ده چې خپل د وس مطابق دې څه کړي دغه به دې کړي تا ولې د ناوړه دودونه په نتیجه کې خپل ځان قرضدار کړي ځان دې تاواني کړي که نه او بیا به ګرځي په کلونو کلونو بیا هغه قرض نسي خلاصولی صحیح شوه نو دا دودونه او رواجونه باید مونږ په یو چوکاټ کې برابر کړو تر څو مونږ تاواني نه شو متاسفانه په دې ورځ باندې خلک د بل چا په نامه باندې خیرات کوي حال داره چې دا خیرات باید د الله جل جلاله په نامه باندې هغه خیرات چې د الله په نامه باندې هغه اجر او ثواب لري لیکن هغه خیرات چې هغه د بل چا په نامه باندې هغه بیا اجر او ثواب نه لري هغه فقط یو رواج ګرځي همدارنګه ډیر خلک په دې ورځ باندې قبرونو ته منډې وهي قبرونو ته څه لپاره منډې وهي داسې خو نه ده چې قبرونه دا ورځ د قبرونو لپاره ټاکل شوې زنانه هم منډې وهي او ماشومان هم منډې وهي نور خلک هم منډې وهي یا بعضې خلک په دې ورځ باندې ورځي خلکو ته دعاګانې کوي نه غمونه مه را تازه کوئ غمونه هېڅ ضرورت نشته چې موږ بیا بیا را تازه کړو اصل په دې وطن کې متاسفانه غمونه زیات دي نو بیا بیا غمونه مه را تازه کوئ دا د غمونو فرصت نه ده خو یو ساعت د دې تر څنګ چې موږ روژه نیسو په دې ورځ کې بالکل نور موږ ته څه پکار دي مثلا خیراتونه خو تاسو ویل چې د عادي ورځو په مثال باید خیرات شوي نور څه پکار دي څه باید وکړو موږ باید کوشش وکړو چې په دې ورځ باندې څومره هم مونږ د خوشحالي اظهار کولی شو باید وکړو د خوشحالي چې الله جل جلاله مونږ تاسو ته دا نعمت راکړی ده چې ژوند یې راکړی ده او فرصت یې راکړی ده او دا چې مونږ ظالمان نه یو ظلم هم په چا باندې نه کړی په دې باندې باید شکر وباسو ځکه ډېر خلک په تاریخ کې داسې تېر شوي دي چې هغوی دا فرصت اوس نه لري او په حسرت باندې هغه خپل هغه تېروي صحیح ده ظلمونه یې کړي دي یا له هغوی نه بې انصافي شوې ده یا هغوی له حد نه اوړېدلي دي بیا پښیمانه دي نو موږ تاسو باید د الله جل جلاله شکر وباسو چې الحمدلله بیا هم موږ تاسو ته الله جل جلاله فرصت راکړی دغه کلونه میاشتې چې اوړي په دې کې انسان ته دا درس ورکوي چې انسانه دا یو څو ورځې دي ستا ژوند دا ختمیږي لکه څنګه چې پخوانیو خلکو باندې دا عمر تېر شوی ده هغوی اوس ارمان کوي د دې ژوند دا یو قیمتي ژوند ده طلایي ژوند ده وخت ده چې الله جل جلاله تا ته درکړی ده نو ای مسلمانان دا کال چې اوړي دا میاشت چې اوړي دا محرم او د عاشورا چې راځي دا تا ته پیغام درکوي چې ته له دې نه ګټه واخله ته له دې نه فرصت واخله دا مه ضایع کوه یو وخت به حتما راځي چې ته به نه یې حتما به داسې یو وخت راځي او په ډیرو خلکو باندې راغلی بیا افسوس او ارمان کوي ډیر داسې خلک دي چې هغوی د دې په انتظار دي چې زه کله وظیفه پیدا کړم نو بیا به نیک عمل کوم صحیح شوه بیا به پرمختګ وکړم بیا به د الله شکر وباسم هغه وظیفه واخلي بیا وایي چې واده وکړم بیا به دا کارونه وکړم چې واده وکړي وایي چې ودرېږه اولاد مې پیدا شي له هغه نه وروسته ودرېږه چې زه متقاعد شم بیا به له هغه نه وروسته خبره دې حد ته ورسېږي چې ژوند دې ټول تیر شي او دی ترې نه ګټه وانخلي او د دې په خلاف موږ اوس مثلا د دې په ځای چې تاسو ویل چې خوشحاله اوسېږو په دې ورځ کې ولې موږ په خفګان باندې دا ورځ تېروو تاسو بل دی په افغانستان کې داسې مثلا په ځینو اسلامي هېوادونو کې هم داسې دی چې د دې په ځای چې مثلا خوشحاله اوسو ورته دا ورځ
په غم باندې تیرو په غوسو باندې تیرو دا صحیح کار نه ده زموږ ستاسو دین دا د غم دین نه ده څه شی چې مخکې تیر شوي دي هغه تیر شوي دي صحیح شوه یو څوک بل څوک چې ګناه وکړي د هغه ګناه په بل چا باندې نه اچول کېږي داسې ده که نه ده ګناه یو چا کړې ده څنګه بل نفر باید خپل ځان هغه وځوروي صحیح شوه هر څوک خپل جواب وایي الله جل جلاله ته قرآن شریف کې آیات ده ولا تزر وازرة وزر اخرى د یو چا ګناه په بل چا باندې نه اچول کېږي موږ تاسو باید پخواني یادونه بیا بیا را تازه نه کړو او نه هم په هغه باندې خپل ځانونو ته تعذیب ورکړو او یا وځورو دا صحیح کار نه ده موږ تاسو د مسلمان په حیث باندې خپلو اعمالو ته باید متوجه واوسېږو ځکه هر سړی د خپلو اعمالو نو د هغه نه پوښتنه کېږي هر څوک به خپل جواب ورکړي نو موږ تاسو باید کوشش وکړو د آینده په نظر کې ونیسو نه پخواني وختونه ځکه څومره هم چې موږ تاسو پخواني وختونه په نظر کې نیسو یا مړي په نظر کې نیسو نو همغوره زموږ ستاسو ژوند هغه ترخیږي او سختیږي خو زموږ ستاسو د تیر شوو هغه ښه پیغامونه او هغه سمو لار باندې باید حرکت وکړو تیر شوي چې کوم موږ مثبت اړخونه لرو هغه باید بیا را تازه کړو ډېره مننه هغه باید یاد کړو او منفي اړخونه باید پرېږدو ډېره مننه ډېر ښه راغلی او